قدرمنو لیدونکو او خوږو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې ټول روغ رمټ او د صحت په جامو کې پټ وئ. خدای دې وکړي چې له تېرو درسونو څخه مو ګټه اخیستې وي. په تېر درس کې که په یاد ولرئ زموږ او تاسو د درس موضوع وه د قوې تجزیه، یعنې څنګه کولی شو چې یوه قوه په څو قوو سره وویشو. په دې هکله مو هغه څه چې اړین وو او ستاسو د کتاب موضوع وه د تاسو په ژبه باندې، یعنې د ستاسو په سویه باندې هغه بیان شوي وو او هغه فعالیت چې تاسو کورنۍ دنده سپارل شوې وه، خدای دې وکړي چې هغه مو په دقت سره ترسره کړی وي. ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې درس زموږ د اتم ټولګي فیزیک د قوې مومنټ دی، موضوع مو د قوې مومنټ دی او دغه موضوع د ستاسو د کتاب په 88مه پاڼه کې درس لري او زموږ 10مه خپرونه ده، یعنې 10م لوست مو دی او موخه دا ده چې زده کوونکي د قوې اړوند هغه څه چې اړین دي هغه باید وپېژني او له هغې سره آشنا شي. ګرانو زده کوونکو، د قوې د مومنټ چې زموږ د نن ورځ درس دی، په دې باندې حتما تاسو څه نه څه پوهیږئ. باید د درس تر پایه پورې زما سره مل واوسئ تر څو هغه څه چې اړین دي او تاسو تر اوسه نه پرې پوهیږئ هغه څنګه کړئ، په هغې باندې باید پوه شئ. ګرانو زده کوونکو، کله ناکله مو تاسو د رینج او د سکرینج او د پلا څخه ګټه اخلئ تر څو یو نټ سستوئ په هغې باندې یا یو نټ کله په هغې باندې کلکوئ که نه، یعنې د داسې ستونزو سره حتما تاسو ډیر مخامخ کیږئ. داسې فعالیتونه تاسو په ورځني ژوند کې ډیر ترسره کوئ چې هغې یا په ډیر اسانۍ سره خلاص کړی شي، پرانیستل شي او یا په څه ستونزمنه وي هغه فعالیت، یعنې کله کله د ستونزو سره مخامخ کیږي د یو نټ په پرانیستلو کې. خواږه زده کوونکو، پلاس هم هغه ساده ماشینونه له ډلې څخه دی چې دا هم کولی شي کار اسانه کړي. یعنې کولی شو د پلاس په مرسته هم که موږ وغواړو یو نټ خلاصولی شو، خو لیکن ډېرې قوې ته به اړتیا ځکه وي چې د پلاس اندازه یا د پلاس د عاملې قوې مټ دا څنګه دی، کوچنی دی، دا لږ دی. نظر دغه امبور ته که موږ امبور او پلاس سره پرتله کړو، تاسو وینئ چې امبور دغه د عاملې قوې مټ چې تاسو انشاءالله په راتلونکو درسونو کې لولئ. اړم کې دغه موضوع لا ښه روښانه کړي، انشاءالله دغه به تاسو د اړم په موضوع کې چې په تفصیل سره به انشاءالله د موضوع ولولئ او پرې پوه به شئ. لیکن په دې درس کې باید دومره پوه شو هغه پیچ یا هغه نټ چې موږ کله د پلاس په وسیله سره پرانیزو ممکن له ستونزو سره مخامخ شو، خو کله که امبور وي کولی شو د امبور په وسیله سره هغه پیچ په اسانۍ سره پرانیزو. همدارنګه که چېرته موږ سکرینج ولرو چې د سکرینج د دې اندازه هم د امبور څخه هم لویه ده، کولی شو په هغه په لا اسانۍ سره هغه نټ څنګه کو پرانیزو. یعنې د هغه وسیلې دي چې کار را اسانه کوي او قوه چې په جسم باندې عمل کوي د هغې اغیزه ډېر زر څرګندېږي. همدارنګه تاسو به حتما فکر کړی وي ګرانو زده کوونکو چې کله دروازه جوړي، دروازې هغه قلپک یا هغه دستګیر چې ورته ویلی شي هغه برخې ته کې جوړوي یا په هغه برخه کې هغه کلک تړي چې هغه د دوران د محور څخه لرې واټن ولري. دوران محور د دروازې همغه د دروازې چپراس دی چې دروازه په هغې باندې څرخیږي. د هغې نه په څه لرې واټن کې د دروازې دستګیر نصبوي یا د دروازې هغه
قلف څنګه کوي ځای په ځای کوي تر څو په کمه او په لږه قوه سره وکولی شو دروازه پرانیستل شي او دروازه وتړلی شو. که چیرته همدغه دستګیر څومره چې چپراس ته نږدې کېږي تاسو په خپلو کورونو کې دغه فعالیت ترسره کولی شئ، ځکه د کمرې په مخ کې او د دروازې داسې فعالیت څه نه څه ستونزمنه خبره ده، لیکن په کورونو کې دا تاسو په ډېر اسانۍ سره کولی شئ چې یو شی سریح کړئ په مختلفو واټنونو سره او دروازه څنګه کوي پرانیزئ او دروازه وتړئ. یعنی څومره چې د ستاسو هغه واټن د چاپراس یا د دوران د محور څخه لرې غوره شي، په هغې حالت کې ویلی شو چې دروازه په اسانۍ سره پرانیستل کېږي او پورې کېږي. ګرانو زده کوونکو باید ووایم چې اوس د قوې مومنټ څه شی دی، د هغې تعریف باندې باید پوه شو. وروسته له هغې نه راځو په هغه فعالیت باندې پیل کوو چې هغه د ستاسو په کتاب کې راغلی دی. د قوې مومنټ باید داسې تعریف کړو: د یوه محور په چاپیر د یوه جسم څرخولو اغیزمن عامل ته د قوې مومنټ ویل کېږي. یعنی که غواړو چې موږ یو جسم وڅرخوو په هغه کې چې هغه د یو جسم باندې قوه واردول او هغه د دوران د محور چې تاسو که دغه جسم په نظر کې ونیسئ چې دې ته خپله یو اړم یا رافعه ویل کېږي چې په وروستیو درسونو کې به انشاءالله تاسو ته روښانه کړي. لیکن د مومنټ دپاره موږ داسې وایو کله که موږ په یو جسم باندې قوه عمل کوي، قوه پرې واردوو او غواړو چې په هغې باندې قوه وارده کړو، دا تاسو وینئ په دې حالت کې جسم د تعادل په حالت کې دی، لیکن کله که قوه پرې واردوو دا د تعادل له حالت څخه وځي. یعنی په هغو لوري باندې چې موږ قوه وارده کړې په هغې باندې دا کولی شو وڅرخوو. څومره چې زموږ قوه ډېرېږي په همغه اندازه باندې دغه دوران هم څنګه کېږي ډېرېږي. دې ته ویلی شي د قوې مومنټ یا د یو جسم څرخول د هغه د محور په چاپیریال باندې دې ته ویلی شي د قوې مومنټ. خواږه زده کوونکو دغه کولی شو که چېرته موږ هم دغه رافعه په نظر کې ونیسو، دلته یو څو وزنونه موږ ځای په ځای کړو. دا تر څه پورې اړه لري ګرانو زده کوونکو؟ تاسو وینئ چې دا 50 ګرامه وزن دی، 50 ګرامه وزن دی، یعنې وزن یې 50 ګرامه دی. دلته په مختلفو واټنونو سره دلته ځای په ځای کوو. اوس که چېرته زه خپل لاس له اړم څخه لرې کړم، اړم د تعادل له حالت څخه وځي او په هغو لوري باندې حرکت کوي چې هلته د قوو یا وزنونه شتون لري. تاسو وینئ چې هغې لوري ته د حرکت کوي. راځو د قوه سنج په وسیله سره موږ دغه تعادل څنګه کوو برابروو. وایو چې د 0.8 نیوټنه قوې په ذریعه سره موږ کولی شو چې دغه رافعه یا دغه اړم د تعادل په حالت کې ونیسو. څومره چې قوه ډیریږي همدومره دوران هم زیاتیږي. اوس کولی شو که چېرته قوه کمیږي، تاسو وینئ چې په بښنې سره که څومره قوه ډیریږي تاسو وینئ چې جسم څنګه کېږي، د جسم دوران هم ډیریږي. که د هغې جسم په ځای باندې دا ځای په ځای کړو، تاسو وینئ چې ګرانو زده کوونکو په دې ډول سره کولی شو چې موږ د رافعې تعادل وساتو. ښه ګرانو زده کوونکو، له دې فعالیت څخه باید دې پایلې ته ورسیږو چې
د یو جسم څرخول د تعادل د ټکي په شاوخوا باندې د قوې د مومنټ څخه عبارت دی او کولی شو دغه فعالیتونه په ورځني ژوند کې موږ او تاسو ډېر ترسره کړو لکه د سکرینج او د رینج په موضوع کې چې د په کومو ځایونو کې کارول کېږي موږ څنګه کولی شو په دې سره یو پیج پرانیزو همدغه ډول باندې دغه رافعه کار کوي. یعنی موږ کولی شو چې ووایو چې د که چیرته زموږ د قوې دوران د عقربې د ساعت په څیر وي مطابق د عقربې د ساعت د ستنې وي، یعنی که موږ یو ساعت په نظر کې ونیسو، ساعت تاسو وینئ چې د ساعت ستنه په کوم ډول باندې هغه حرکت کوي. که ساعت په نظر کې ونیسو 12 1 2 درې بالاخره شپږ او دلته 9 او دلته 12. په دې ډول که موږ یو ساعت په نظر کې ونیسو او خوږو زده کوونکو تاسو پوهیږئ چې د ساعت ستنه په دې ډول سره دوران کوي. دې ډول دوران ته که چیرته موږ زموږ قوه باعث دی شي چې یو جسم ته د ساعت د ستنې برابر دوران ورکړلی شي، دې حالت کې موږ ویلی شو چې د قوې مومنټ څه دی؟ منفي دی. او که د ساعت د ستنې مخالف دوران ورکړل شي، یعنی ساعت داسې حرکت کوي، موږ وغواړو چې دې ته داسې دوران ورکړو مخالف د ساعت د ستنې، په دغه حالت کې ویلی شو چې موږ ووایو چې د قوې مومنټ مثبت دی، چې هغه دوران په مثبت په دې علامه سره ښودل کیږي او منفي په دې ډول علامه سره ښودل کیږي. پس راځو ګرانو زده کوونکو د دې لپاره چې درس مو خلاصه کړو باید ووایم چې د قوې مومنټ لویوالی په دوو چیزونو پورې اړه لري. یو د هغې نه د قوې ډیروالی دی، څومره چې قوه ډیره وي د قوې مومنټ هم ورسره نیغ په نیغه ډیریږي، یعنی په څومره چې په یو جسم باندې ډیره قوه عمل کوي د هغې دوران یا د هغې مومنټ به هم څنګه وي؟ ډیریږي. او دوهم د قوې د هغو ټکي پورې چې په هغه ټکي باندې قوه اغیزه کوي، څومره چې د عامل قوې مټ زیات وي او په همغه اندازه به هم د مومنټ د قوې زیات وي یا به د دوران به هم زیات وي. لکه په دې فعالیت کې چې تاسو وکتل، که چیرته موږ یو جسم راواخلو او ځوړند کړو، یو وزن راخلو، دا چې هر څومره وزن لري راځو دلته یې ځوړندوو او تعادل یې د قوه ښودونکي په وسیله سره څنګه کړو؟ برابروو. خواږو زده کوونکو په دې حالت کې تاسو وینئ چې اوس دغه جسم د تعادل په حالت کې دی، یعنی رافعه څنګه ده؟ د تعادل په حالت کې تاسو وینئ چې د 0.5 نیوټنه قوې باندې دغه د تعادل حالت یې غوره کړی دی. که چیرته مونږ دلته د قوې مومنټ د قوې مټ ته موږ بدلون ورکړو، د بیلګې په توګه همدغه وزن راخلو په دغې تار کې ځوړندوو، مخکې چې 1.5 اوس به تاسو وګورئ چې تر هغې نه هم ډېر شوی دی، ګورئ زیات ښیي، یعنې دا تر دې پورې نیغ په نیغه څنګه کي تر هغې نه ډېر کم شو. مخکې 1.5 اوس تقریبا 1 نیوټن ته رسېدلی دی، یعنې څومره چې د عامل قوې مټ زیاتېږي په همغه اندازه سره مومنټ د قوې هم ورسره زیاتېږي. او که دغه وزن راواخلو نور یې هم راوړاندې کړو او په دې تار کې یې ځوړند کړو، اوس به ګورو چې مخکې که 1 نیوټن و، اوس تاسو وینئ چې د 1 نیوټن قوې نه هغه اندازه څنګه ده؟ کمه ده. یعنې دغه ته که موږ مقاومه قوه ووایو، د مقاومې قوې مټ مو کم کړ، عامله قوه څنګه شوه؟ هم کمه شوه. څومره چې د عامل قوې مټ چې دغه د دغه تر دغه ځای پورې د عامل قوې د مټ په نامه یادېږي، د ډیریږي، د مومنټ به هم ورسره ډیریږي.
خدای دې وکړي چې له درس څخه مو ګټه اخیستې وي او په درس باندې پوه شوي وئ او دغه باید تاسو په خپل کور کې هغه فعالیت چې دروازه مې درته ښودلې ده د دروازې پرانیستل او د دروازې تړل دا به ستاسو کورنۍ دنده وي او په مختلفو واټنونو سره به هغه څنګه کوئ به تړئ او هغه به پرانیزئ دا به تر څو د مومنټ یا مومنټ چې دوران ته ویلی شي په دو باندې تاسو لا ښه پوه شئ او د موضوع څخه خوند واخلئ. خدای دې وکړي دا فعالیت په خپلو کورونو کې تاسو ترسره کړئ. تر بیا چې تاسو چوپړ ته حاضر یم تاسو په لوی او بښونکي خدای سپارم. ورځ مو نیکمرغه، ښې چارې او ښې شی.